ښه لاله د مې نه مخکې مو خبره کوله چې تاسو لاړئ نو ډاکټر نجیب الله صاحب خپل کور ته بوتلی مخکې او دغه زه په لومبي ځل باندې دغه دپاره چې لاړم نو ډاکټر صاحب سره چې زما ملاقات کېده نو د هغه په کور کې موږ کېناستو او بشیر لایق هم و د سلیمان لایق ورور د ډاکټر صاحب سیکرټري و نو هغه وایي چې ډاکټر صاحب حکم کړی دی چې دغه چې معظم خان چې دی به په کور کې او هسې نه بلکې په ما سره عجیبه کار دا وشو چې بیا بهر وتل ما دپاره ډېر لوی مصیبت و لکه چې حالات هم ښه نه او هغه وایي چې هسې نه ته د داسې کور سره تعلق ساتې چې زه نه غواړم چې تا ته چېرته څه خیفت ورسي نو اکثر به زه ډېر داسې بار پرېښودم هم نه که چا ملګرو به ډوډۍ وکړه نو پوره مسله به وراته ډاکټر صاحب نه به تپوس کړو او بهر به تللو خو دا ډاکټر صاحب زما په خیال چې د مینې زیاته وجه هم دغه وه چې یو خو غني خان ورته چې ټلیفون هم کړی او بیا ما ته کوم خط هم را کړي په هغې کې ورته لیکلي و چې زما زوی در روان دی او غني خان د هغه دومره خوښ و د ډاکټر صاحب چې د هغه نیم کتاب ورته په یاد او د ډاکټر صاحب زمونږ په کلي کې یو ډېر ښه ملګری و د سبق ډاکټر یار محمد نو اکثر به یې ما ته وي چې زه چې تا وینم نو په تا باندې زما د ډاکټر صاحب د ډاکټر یار محمد مینه ماتېږي او هسې هغه به وی چې محمدزي زما ډېر خوښي دا محمدزي خدای خبر چې د دې مور د رشتې وجه ده چې ما ته ډېر نږدې دي په خپله خو ډاکټر صاحب دغه محمدزي یې ډېر زیات خوښ او زه نه یم خبر تر اخري وخته پورې چې هغوی سره د نږدې نه پاتې شوي ډاکټر نجیب الله صاحب هم ولیدلو دغه به هغه کېږي خو بیا دلته چې پاکستان ته به ستاسو راتګ کېدلو کله موږ خو هسې هم داسې جرنلسټان یو امبیسۍ ته لاړ شو د چا سره ملاقات وکړو نو شاته راپسې بیا بلا خلک تپوسونه کوي دا څنګه ملاو شوی نو سم وویل سم ولیدل تاسو سره به دا لانجې دلته کېدلې بیا که نه داسې وه دلته خو لانجې خو دا وه چې زه څنګه راپور وتم نو وینې او بیا د ریپور جیل ته ولېږلم خو زما خوشقسمتي دا وه چې عمر اصغر هم را سره و خدای دې وبخي بیا د مشرف وخت کې منسټر هم و نو دیم را سره نو موږ یې دواړه بیا یو پوجي میجر ته پیش کړو په لنډي کوتل کې او هغه د زمري زوی درې کاله قید کړو بیا دا ریپور جیل کې دا الزام څه الزام دا و چې یاره تاسو افغانستان ته تللی او هلته تاسو د ډاکټر نجیب سره وخت تیر کړی دی او دا و چې موږ چې راتلو خو پاسپورټونه ملته پرېښي وو چې موږ به واپس راځو نو موږ سره هېڅ دستاویز نه و نو بس هغه وی چې تاسو سره دغه هم نشته پاسپورټ هم نشته ویزه هم نشته حالانکې موږ ویزه لګولې وه فراق صاحب ما سره ډېر عجیبه کار دا شو چې زه کله تلمه د دې اړخه چې تلمه نو زه په دغه باندې تلم په دهلي باندې ځکه چې دا لاره خو بنده وه بیروټ تللی نه شوم بایر تلم نو چې زه د هندوستان سفارتخانې ته لاړم نو ما له غني بابا خط را کړو چې دا به کمشنر صاحب له ورکې ما هغه خط په ګیټ ورکړ چې یاره دا تاسو د هغوی چې کومه کړکۍ وه هغوی چې خط یوړه کمشنر صاحب یې چې شا بیا دا مېلمه چې دی سمدستي راولی بلکې په خپله راووته او چې زه ورننوتم نو هغه برنډې ته رارسېدلی و ما ته ډېر کلک راته رغاړه وته زه یې کېنولم بیا وی چې ښه داسې چل دی چې ته به مونږ سره ځې خو کابل ته مونږ سره به یوه میاشت ځای کې وایي چې یاره چې دا ممکنه نه وي چې نه ته به زموږ سرکاري مېلمه او هلته کې یونس خان سره لیدلي او که هر څه دا ټول ذمهواري به زمونږ وي زه د نن نه ستا شیډول لیږم خدای پاکه څه په مصیبت وړي دي بهر حال چې بهر راووتم نو هغه ورځو کې د دې ځای نه خو اسلام آباد نه دغه نه پېښور نه فلایټ نو لاهور نه فلایټ و د دهلي نو ما سره دوه کشران و هغوی ته مې بس تاسو موټر کلي ته بوځئ اعجاز دراني و رضا شاه صاحب او چې سی سی پی دیو نو دوی دواړه را سره دوی د اسلامي کالج سټوډنټ یو د اسلامي کالج سټوډنټ او بل چې د هیسټري ډپارټمنټ کې و چې بهر راووتم یو آرمي والا جیپ رانه مخکې شو او ویې چې خانه ته راکوشه ته زموږ لږ ساعت مېلمه
ما صاحب څه ګناه وی چې ګناه دا ده که نه چې دې تا ته دا ورکول او شو ته دننه ننوتې دا دونه پروټوکول ما ورته وی چې ګوره زه قومي لویې جرګې رابطه سیکټري یم په هغې کې ستاسو د پښتونخوا په هغه وخت کې NWP صوبه سرحد وزیر اعلی چې دی افتاب شیرپو په خپله ممبر دی او زه د هغې دپاره روان یم هندوستان ته او بیا افغانستان ته روان یم نو خیر دی تاسو تپوس وکړئ زه یې بوتلم او یو ګنټه دوه یې راباندې تېر کړې بیا راباندې چای مې وڅښله او چې راووتم هغه هلکان دواړه تک زیړ وو ډېر په بد حالت صحیح نو مطلب تاسو باندې همدغه صحیح دا چونکې ستاسو ژوند لاله دونه ویړ دی چې ما ته ګرانه ده چې ستاسو په ادبي حیثیت باندې مخکې شو که په سیاسي خو را روان یو داسې په ترتیب کې کله بیا ترتیبي کېږي د غني خان سره مو دلته ډېر زیات نزدېکت پاتې شوی و آیا دا چې ستاسو شعري صلاحیت هغې ته اپیل کولو که نه دغه ستاسو سیاسي غرضو پرځو تاسو هغې ته نږدې کړي وای داسې وه یو خو چې کله غني بابا دا فیصله وکړه د هغې نه وړاندې چونکې وړوکوالي کې به غني بابا به هم کور ته راته موږ به هم غني بابا کره تلو او رشته ډېره نږدې رشته وه او زما اسم غني بابا ډېر زیات مې خوښ و چې ته په شپږم اووم کې و چې به کور ته ورتلو هغه به راسره ډېره زیاته مینه کوله بیا چې څومره لویېدو هغومره موږ ته د غني خان د شخصیت مختلف اړخونه مخکې کېدل نو هغه مینه نور هم زیاتېده او د هغه ما سره مینه یو خو په دې ډېره زیاته وه چې هغه به وي چې د ماما زامنو کې د ټولو نه ما ته څوک نږدې ده نو هغه دی او بیا د فریدون د مرګ نه پس خو غني خان ډېر یوازې و دا یو داسې دور و چې غني خان دنیا پرېښې وه او دنیا غني خان پرېښې وه ورسره به مینوالو ته لږ وضاحت هم کوو چې فریدون خان مینوالو د غني خان ایکې یو زوی و چې هغه په داسې ځوانۍ کې تللی و نو لالا د هغې خبره کوي او نو د فریدون د مرګ نه پس بیا غني خان دنیا پرېښې او دنیا غني خان پرېښې و ډېر کم خلک به غني خان نه راتلل او غني بابا د نیم خبر چې د هغه د خپل غم د غلطېدو دپاره و هر څه خو هغه دومره په هغه نشو کې ورننوت چې بیا به اکثر خلک چې وو نو هغوی به نه ورتلل ځکه چې هغه به په هغه خلک هم بیا یو وخت داسې راغی چې د خلکو نه هم نفرت شو دغه وخت کې غني بابا ته د ورنږدې کېدو ډېر ضرورت و او په هغې کې ما او نقیب جان خاص کر فواد خان دیر نقیب جان یا جیجي زمان او زمونږ دا کوشش و په هغې کې یو دغه و د رحمت شاه اپریدی فرنټیر اخبار ملګری چې و نو موږ بیا کوشش ده چې غني خان واپس خپل ژوند ته راشي او په هغې کې موږ کامیاب هم شو یو حده پورې بلکې ډېر حده پورې کامیاب شو خو غني خان په خپله ډېر مینه کوونکی و او غني خان سره ټول عمر فراق صاحب په سیاست کې هم ظلم شوی دی یو ګوره تاسو وګورئ چې په 1932 کې او په 30 کې یو سړی د هندوستان د اسمبلی د مرکزي اسمبلی پارلیماني لیډر وي ډیپټي پارلیماني لیډر یو اسمبلی چلی او بیا داسې یو وخت راغی د پښتون زلمي په 1942 کې جوړ کړ او 1 لاک خلک هغه منظم کړل د 40م د هندوستان او د پاکستان په تقسیم کې د پښتون زلمي کردار چې څومره سرلوړی و لکه چې دا څومره خلک هندوستان ته تلل او یا د هندوستان نه راتلل نو فراق صاحب هغه ډېر د جنګ او د فساد وخت و تاسو چې دا کردار باوجود غني خان د هغه طبیعت په سایډ کې نه ولو صرف شاعرۍ طرف ته بیان کړو که نه خلکو د سیاست ته په سایډ کې نه ولو یاره داسې و زما په خیال باندې اوس چې څومره پورې زه لګیا یم او په هغې باندې څېړنه کوم نو غني خان ډېر سپین ژبی و
هغه به یو خبره هم چېرته پټه نه ساتله او نه به یې پټه خبره کوله او زما خیال دی چې هغه د هغې وجه دا وه چې هغه بیا په دې سیاست کې نه شو چلېدی ځکه چې دې دپاره کوم تقاضې د دې بدلې شوې وروسته او هغه تقاضې د سیاست بدلې وې او غني خان چې و هغه بیا په دغه سیاست کمپرومایز نه کولو بیا غني خان کې د ټولو نه لوی چې کوم دغه نو هغه لکه څنګه چې په شاعرۍ کې د ادبي رموزو ډېر خیال نه ساته ردیف قافیه او دې ته ډېر دغه نه کو داسې هغه دود دستور هم ډېر نه پالو کول او د هغې بنیادي وجه دغه وه زما خیال دی چې باچا خان زیات دغه بیا توجه په دې وجه نه ورکوله چې هغه دغه لوازمات ډېر نه ساتل او دا خو د پښتنو معاشره ده او د پښتنو په معاشره کې بیا ډېر په دغه باندې ژوند تیری او دغه ژوند د هغه نه تیرېده زما خیال دی دغه هم یوه وجه وه چې هغه بیا د سیاست نه بیخي یو وړښته شو چې اوس سیاست یا د پیسې دی او یا د دروغو دی او دا دواړه ما سره نشته نه را سره دروغ شته او نه را سره پیسه شته صحیح مینوال دا باز به په مخ کې بوځو خو وخت شوی دی د وړې غونډې ته